ګلن فیلپس د ګجرات ټایټنز لوبډله پرېښوده، ټپي شوی او نیوزیلینډ ته روان شو. فیلپس د خېټې عضلې ټپ له امله بېرته نیوزیلینډ ته روان شوی دی او سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د اپریل په 6 په لوبه کې ټپي شوی و. ګلن فیلپس د IPL 2025 په لومړنۍ سولیو کې یوې لوبې ته هم نه دی رسېدلی، خو هغه د 2 کروڑ روپیو په پیس قیمت د ګجرات ټایټنز لخوا اخیستل شوی و. د ګجرات ټایټنز لخوا خپاره شوې اعلامیه کې راغلي ګلن فیلپس د ټپ له امله بېرته نیوزیلینډ ته روان شوی دی او موږ د هغه چټکې روغتیا هیله لرو. کاګي سرباډا هم د شخصي ستونزو له امله سولې افریقا ته تللی. ګجرات ټایټنز د 2023 اتلان دي او سږ کال تر اوسه یې 15 لوبې ترسره کړې دي چې 4 یې ګټلې او 1 یې بایللې. دوی په پوینټ جدول کې سر کې ځای لري او یوازینۍ ماتې د پنجاب کینګز په وړاندې وه. د فیلپس نشتوالی کېدای شي ټایټنز ته څه اغېز ورکړي، خو د دې قوي لوبډلې توازن لا هم د پام وړ دی. ستاسو په نظر کوم بهرنی لوبغاړی به د ګلن فیلپس پر ځای غوره بدیل وي؟ نظر مو کومنټ کې شریک کړئ.